په مرکز مهترلام کې د ځوانانو د عالی شورا د غړیو د ټاکلو په موخه د 4 نارینه او 1 ښځینه ترمنځ ټاکنې ترسره شوې. یاد مراسم نن یکشنبه د لړم پر 13مه نیټه ترسره شول چې پکې د لغمان مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار سربیره د ټاکل شوي کمیټو غړو، د پوهنتون استادانو، د مدني ټولنو استازو، کاندیدانو او رایه ورکوونکو ګډون کړی و. لومړی د لغمان مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار د ځوانانو شورا د بروسې د ښې ترسره کېدنې په موخه د ټاکل شوي کمیټې له غړو څخه مننه وکړه چې یاده پروسه یې په ښه شکل مدیریت کړه. هغه ویل د مرکز او 5 ګونو ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ انتخابات ترسره کیږي چې د هر اداري واحد څخه 2 تنه، 1 نارینه او 1 ښځینه ټاکل کیږي او بیا د دوی ترمنځ انتخابات ترسره کیږي او 2 تنه، 1 ښځینه او 1 نارینه زون ته معرفي کیږي. ښاغلي مظلومیار وویل نن په مرکز مهترلام کې د 4 نارینه او 1 ښځینه ترمنځ انتخابات په پوره شفاف ډول ترسره شول. په ورته مهال ټولو کاندیدانو خپل ځانونه په لنډ ډول د لغمان مرستیال والی او رای ورکوونکو ته وروپېژندل. ورپسې د ځوانانو د ښوونیز پارلمان غړي حنیف الله پشایي د لغمان د مرستیال والی څخه مننه وکړه چې یاده پروسه د پیل څخه تر پایه پورې په ښه شکل مدیریت کړه. بیا د طرزالعمل له مخې ټاکنې ترسره شوې چې عبدالرحمن هلال د نارینهو او د ښځینو څخه یاسمین ملکزی تر ټولو زیاتو رایو په درلودلو سره بریالي اعلان شول. ځوانانو د عالی شورا چې کوم انتخابات نن وشول ستاسې په موجودیت کې سره وشول، کوم جنجال او مصیبت پکې نو دا ډېره لویه خبره ده او په شفافیت او سوتروالي او صفاوالي سره وشول. په نتیجه کې چې کومو کسانو رایه وړې ده هغه به زه تاسو ته اعلان کوم او کامیابان به هم درته په ګوته کوم. خالد په نامه چې څوک دی یوه رایه وړې ده، طاهر یوه رایه وړې ده، عبدالرحمن هلال 4 دیرش وړي دي چې په نتیجه کې کامیاب راوتلی او ته مبارکي ورکوي. عبدالباري په نامه غورځنګ چې کوم ورور دی 3 رایې وړي دي او په سړو کې یوه، نارینهو کې یوه رایه باطله ده او یاسمین بلا مقابله کامیابه ده چې 46 رایې وړي دي او ښځینهو کې 14 باطلې دي. تقریبا ټولې رایې 80 حساب شوي دي. وروسته د مرکز مهترلام څخه د زیاتو رایو اخیستونکي عبدالرحمن هلال د ځوانانو د اعتماد څخه د مننې ترڅنګ ویل چې په پوره صداقت به هیوادوالو ته خدمت کوي. د هیرو تلویزیون د لارې د ټولو ځوانانو نه یوه نړۍ مننه کوم او زه د ټولو ځوانانو لغمانیو ځوانانو په خدمت کې یم. هر وخت شپه ورځ د ما دفتر دروازه د دوی په مخ خلاصه ده. د یادونې وړ ده چې یاده پروسه به ولسوالیو کې هم ترسره کیږي او له هغې وروسته د ټاکل شویو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې کیږي او انتخاب شوي کسان به زون ته معرفي کیږي.